نه وایو کدا مولا زما د نکالا زما د زوی نکای او لګنا وخت راشي د چا بی عزتی او د خان پس عزت له ما کارډ می موتای خی غنا ځان سره می سوړی می او کاغذ ما د وسی مبارک علم راشي مونږ وای خان ډیر د نا وخت نه کو په وخراله وایو کنه وایو په ایمان وای جواب راکوي دا سه داو کنه دا او دا مولا غریب کنا وخت راشي نو توبې وبس کدا مولا جمیل لګنا وخت رااله مولوی صاحب وله کنه شي کوله جواب راکا جزان لبل مولا راولي وایو کنه وایو او که خان د جلسې وخت راکړه 10 بجې او ماسپخین 4 بجې راشي نو سو وایو خان ته جزان لکار کوا وایې کنه سونه خوشامند کو جی ډیر لوی احسان درا باندې او خدای دې تاسو ساتي جی بس تاسو د وجه د علاقه آباد ده وایو وته کنه وایو دا مولا غریب پار ځای کې بس کوسترګې ولاړ خدا یاد لري ګوره چا چې دی مولا ته د بے عزتی په نظر کتلې دي الله دنیا کې ذلیل کړه ده او قیامت کې خو به خود ذلیل وي چا چې د بے عزتی کړي ده هغه دنیا کې خدای بے عزت کړه او آخرت کې خود به خود بے عزتی ده نو هارون رشید یو ځل ناستو مور له چاپی کولا نو چاپی کوله نو الته یو چیلې په چیلې باندې وختو دینه مخ هارون رشید دی مور هارون توید ته دی مولیانو سره ډیر محبت کې د خدای بنده ټول مال دی په دوی خرج د سیمه کوا کله چې په خپل حج لزی نو ځان سره سل مولیان بوزي او چې په خپل حج لنزي نو بیا د خپل جیب په خرچه 200 مولیان مبوزه حج لا دا سه تزیاته کې مولیانو سره ډیر مینا محبت مکوا هارون مور و جواب ورنک چې دا زه کوم کبد کوم سو وخت پس مور لا چاپی کوي ناس ده الته چیلې باندې چیلې او خطا هارون مور ته وی مورې کپدې چیلو کې او چیلو کې مولا وینو ده په خپل مور نه خطه وای نه شوي جوړ زين ته خبر رااله دی کی مولا نشته ده زکه پکې تمیز نشته ده او دی وی اوس د معاشره نه مولا لړکای وی دا مولا د ارس جرړه دا نوی پاکستان والا وی که نه وی دا ریاست مدینه والا دا ریاست مدینه والا وی که نه وی د ټولي غلطی او زه جرړه بس دا مولا ده او دا مدرسې ولده سي کوي او دا مرکزونه ولده سي کوي او کله کله خو زمونږ ګیلم پیدا شي او کله کله خپم شو چې زمونږ دا دیندار خلک هم وسره کله کله ولاړي زمونږ خلاف وسره ولاړي چې لکه ته زمونږ دیندار سړی مونږ چې د کم دین خبره کوو د قرآن عام تم را سره کې ته ولې د غیرو د پاره علی کار ګرځې نو تاسو وکتل بیا هم لیدل کم ونه لیدل بیا هلته ودرېده نو وی د خدای نه غټ سړی پس څوک دی سیوی جواب را گئی تاسو جوړ نه خبر زما په خیال نه خبر دی دا نوجوانان خبر دی څوک چې پیسې بوک کوي نو دا پیژنې کنه پیژنې هغه سویلی وی دا الله نه پس غټ سړی څوک دی دا خو منګ وایو باباجی چې نشتا د دې نوی پاکستان نه تاسو کو نو عمران خان د ټولو نه غټ سړی دی خپه نشي بده مونږ غنئ به د ویدیم معافي دا خبره ډیره ترخم دا او درنام دا ترخم دا او درنام دا واجبہ خبره دا دغه یا کنابودو یا کنستاینم ته دوکا دویش کاله واورېدو خو دې نصرات المستقیم